السلام علیکم ورحمت الله. نن به زه تاسو ته عملی جیولوجي درښایم. دا ویډیو د محصلینو او همدارنګه د مسلکي کارمندانو لپاره ډیره مهمه ده. که غواړئ چې عملی جیولوجي مو زده شي ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جیولوجي د ځمکې د جوړښت، تیږو او طبیعي بدلونونو علم دی. په جیولوجي کې موږ ګورو چې غرونه څنګه جوړیږي او کوم عوامل د تیږو په جوړښت او بدلون کې رول لري. نن تاسو ته د یو واقعي غره جیولوجي تشریح کوم چې دلته د تیږو جوړښت، درزونه او طبیعي بدلونونه ښکاري. دا معلومات د جیولوجي محصلینو او علاقمندانو لپاره ډیر مهم دي. دا غر تر ډیره د سختو میتامورفیک یا اوریجینیک یا متحوله تیږو څخه جوړ شوی دی. د تیږو سور او نسواري رنګ د اوسپنې د اکساید شتون ښایي چې دا د اوږدې مودې د فرسایش پایله ده. په دې ځای کې د تیږو درزونه او ماتېدنه ښکاري چې دا د ټکټونیکي فشارونو او ځمکنیو خوځښتونو نښه ده. دغه درزونه ډیر مهم دي ځکه اکثر منرالونه د همدې کمزورو زونونو په اوږدو کې پیدا کیږي. په سطحه کې د وړو ډبرو ډیر ښایي چې دا غر د فزیکي فرسایش تر اغیز لاندې دی. دا ډول جیولوجي جوړښتونه د معدن پیژندنې او سروې لپاره مهم معلومات برابروي. که دا ډول جیولوجي ویډیوګانې مو خوښیږي نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شریکه او لایک کړئ. مننه.